دا د پاکستان لومړی داسې مرکز دی چې پکې په موټر کې ناست د کرونا وايرس معاینه یا ټیسټ کېږي. د مرکز مشره ډاکټر نیها منکانی وايي اول به یو کس په ټلیفون وخت اخلي، بیا به معاینه کولو ته ورځي. کله چې ګاډۍ مرکز ته داخله سي نو په جراثیم وژونکو دواو ووینځل سي. طبي عمله په موټر کې ناست کس معاینه کوي، خو یوازې د هغو خلکو معاینه کېږي چې یا خو یې د بهر هیوادونو سفر کړی وي یا پکې د کرونا وایرس علامات وي. موږ دلته په یو ساعت کې 9 یا 8 ټیسټونه کوو او په یو ورځ کې 15 یا 10 ټیسټونه په اساني کولی شو. معاینه په ګاډي کې د ناستې پر مهال کوو، یعنی د چا له بدن سره د لاس لګولو پرته ټیسټ کوو. د هر کس معاینه چې وسی هغه رجسټر او یو لمبره ورکړل سي.